د پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ پر مخ د تورخم لارې تړل کېدو نږدې 3 میاشتې پوره کیږي. ننګرهار کې د سبزیجاتو یو تن سوداګر حاجي ستانه ګل شیرزاد وایي که څه هم د تورخم لارې د تړل کېدو شاوخوا 3 میاشتې پوره شوي، خو د دې لارې بندېدو د سبزیجاتو په نرخونو او سوداګرۍ کومه منفي اغیزه نه ده کړې. د ننګرهار ولایت په سبزیجاتو کې کم تغییر نه ده راغلی. د پخوا په پرتله باندې ارزاني شته دی او قیمتي نشته دی. که دا لاره هر څومره وخت بنده شي انشاءالله چې زموږ په سبزیجاتو او میوهجاتو باندې کوم تاثیر نه غورځوي. یو بل سوداګر حاجي عبدالغفار بیا وایي د لارې بندېدو سره د سبزیجاتو نرخونه ثابت پاتې شوي او د سوداګرۍ په اړه هیڅ کومه جدي ستونزه نه ده رامنځته شوې. دا چې 3 میاشتې خواوشا کېږي چې د پاکستان لاره د تورخم بنده ده، الحمدلله تر نن صحنې پورې د افغانستان په یو ولایت باندې داسې کوم خاص تاثیرات نه دي وارد شوي. سوداګر حاجي خانزاده دغه راز د اسلامي امارت له هغه دریځ کلک ملاتړ وکړ چې د تورخم لارې خلاصون لپاره باید د پاکستان هیواد نړیوال تضمین ورکړي. زمونږ خپل حکومت نه همدغه غوښتنه لرو وروره چې کومه پرېکړه تاسې کړې ده په دې پرېکړه باندې باید تاسې مکمل ودرېږئ. موږ هم تر شا ولاړ یو چې له څو تضمین نه درکړی چې 10 کاله بنده کیم بنده دي ښه عواید لرو. بیخي بازار کې ترکاریانو سبزیانو څه کوي چې په نور خوراکي پارک موږ پارک نه راغلی بازارو کې. د یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ پر مخ د لارې تړل کېدو له امله پاکستاني سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو ځای نغښتو ترڅنګ عام ولس په بازارونو کې په بېساري ډول د بیو له ډډوالي شکایت کوي.